كذلك نقص عليك داشان من بیانو تاته محبوب پیغمبران صلی الله علیه وسلم من انباء ما قد سبق لک سحالات داغا چکم مخ کی تیر شوی دی وقد آتیناک من لدنا ذکرا او تحقیق سرا درکړې دې مونږ ته د خپل طرف نه ذکر کتاب قران شریف من اعرض عنه چاچ مخواړو د قران نا فانه يحمل يوم القيامه وزرا دیو په خپل شا باندې روچتای بار کوي بد قیامت پر ورځ باندې د ګناه بوج چاچ د قران نه مخواړو دیو د قیامت پر ورځ باندې د خپل ګناه پیټه پشار وړي را روان وي ملامت وي خالدین فیه همیشه به په دغه بوج کې وسائلهم یوم القیامت حملا او ډیر ناکار دی دوی له قیامت په ورځ باندې دغه بوج یوم ينفخ فی الصور پکم ورځ چې وهله شي پوکې پشپېلې کې د اسرافیل علی السلام ونحشر المجرمین او راجمکمونگا د محشر میدان ته مجرمان یوم اذن په دغه ورځ باندې زرقا شینسترګي وي دا هغه خوفناک بدنما بخکاری شنی سترګي دا به د مجرمانو وي د قیامت په ورځ باندې دلته کې چرته کې شنو سترګو والا ته بدنو وایي دلته خوشین سترګي ته ډېر حسن د وجې نه شینې وایي او شنی سترګو خزه ته شینې ورته وایي یتخافتون بینهم پټي پټي به خبرې کوي یو بل سره الا بثم الا عشرا تاسو وخت نه دې تیر کړي مگر یو لس ورځې خپلو کې به وایي چیرې یو لس ورځې به مونږ تیرې کړي نحن علم والله وي مونږ ته معلومه ده بما یقولون هغه چې دی وایي دا دي چې کوم پټي پټي خبرې کوي دا مراته معلومه ده اذ یقول امثلهم طریقه کوم وخت چې ویل پدې کې هغه خروش والا امثلهم طریقه پدې ټولو کې په خلار باندې ترون کې خوینو والا عادت والا صاحب الرای عقل مند هوشیار ان لبثتم الا یوم تاس وخت نه دې تر کړه مگر یو ورځ اچ پکې ټول نزیات خيار دی هغه به وਹੀ چې تاسو وخت نه دې تر کړه مگر یو ورځ ويسالونك عن الجبال او پختنه کوي تانه د غرونو د حال په باره کې فقل ورته وایا ينصفوا خوارب کی دا غرونا ربي زمارب نصفن فعلو زول سرا د قیامت پورس باندې بدا د ډندت کړل شي مالوچ پشان خوار وارش فيذرها قاعا صفصفا الله بپریک دی دا میدان صفا ډاګ دا غرونه بتلال شي صفا چټیل میدان بشي لا ترى فيها عوجا نبوینی ته پدې کې هیڅ موړ ولا امتا او نه ډیرکه لوړه سلوړه جوړ بني ټول بم اوار میدانی یوم یتبعون الداعیا پدغه ورځ بعد خلق زغلی आवाज کوونکی بسې لا عوج له چې کاګنه د خبره داغم وخشعت الاصوات او دبو بشي اوازونه خطه بشي اوازونه للرحمن رحمان ذات تا فلا تسمع الا همسا نو نه باوري مگر ته بناره خپلو کې بن او مزه आवाज یوم اذن لا تنفع الشفاعه پدغورز اس پکار برا نشي سفارش الا من اذن له الرحمن مگر چاته چې اجازه ورکړي رحمان الله ورضي له قولا او خکړي وی داغه خبره يعلم ما بين ايديهم معلومه دي الله تعالی سچ د خلق مخه تري او ما خلفهم سچ د شاتري ولا يحيطون به علما او دی قابو کینر شیرا واسطه د الله پاک د علم نه شي وعنت الوجوه او ذلیل بشی مخنا للحي القيوم جوندی ذات الله تعالی القیوم ہمیشہ پاتی کی دن کے اللہ تعالی حی او قیوم ذات تبا ټول مخنا ذلیل شي وقد خاب من حمل ظلما او تحقیق سرا تبا و برباد شو بے یار مددگار پادشاہ سو چاغ بوج چت کو د ظلم ومن يعمل من الصالحات او سوکم چکای نیکیانی وهو مؤمن او حال دار چې د ایمان لري د ایمان په حالت کې نیکیانی کوي فلا يخاف ظلما
نو نبوی د تایرا د بے انصاف ولا حزمن او نه د نقصان دې مونږ دا قران شریف قرآن عربیا قران عرب جبکی وصرفنا فيه او بار بار اور ولید مونږ په قران کې من الوعید دمکیانی لعلهم يترون فتعال الله الملك الحق نو اوچته درجه د الله چې بادشاہ دې په حق سچا ولا تعجل بالقران من قبل او ته تلوار مکوا د قران په اخستو باندې وړاندې لدینا یقضا الیک وحیه چې پورا نشیتا ستا طرف ته وحی ترسو پورې چې تا ته د قران وحی پورا شوینی نو ته د قران په اخستو باندې تلوار مکوا جبريل عليه السلام بچ کله نبی عليه السلام ته قران تازه چکم بنازل شو به اورولو نبی عليه السلام بزر زر هغه یادولو چې را نهیر نشي چرته الله پاک ول چې تدا تلوار مکو وقر رب زدنی علما او توایا چې زما رب زیات کی زما علم د هیڅ د زیادت حکم نبی علیہ السلام ته نه شوی چې تمان دا سوالو کا چې خدای دا شیرات زیات کا سوا د علم نه ولقد عهدنا الى ادم تاخی سرا تاکید کړي دې مونږه آدم علیہ السلام ته من قبل د دین وړاندې فنسیا ناغه هیر رالا ولم نجد له عزما او بیان مونږه غلا کلا کا اراده هغه د ګناه کله کا اراده نه وکړي چې هغه د بوټي نه خوراک کولو خدا ته نه هیر شوی و واذ قلنا للملائکه اسجدوا وکم وقت چې موږ حکم کو فرښتو ته سجده وکړي له آدم علیہ السلام ته فسجدوا ټول سجده وکړي الا ابلیس مگر ابلیس سجده ونکا ابا انکار وکړو فقلنا یا آدم نم ورته ویل آدم علیہ السلام ان هذا عدو لك دا ستا دشمن دی ګورخه شیطان زمونږ د پلار دشمن دی پدری دشمن هم دی پښتنو دشمنای کې هو تکړه یو کنه د دشمنای چل رہا تا الله خیدا سراته نه وي چې دشمنی مکوي غزم خطا کړي نه دشمنای سره دشمنی چا سره پکار د شیطان سره مونږ خپل رور مسلمان سره په دشمنای اړه یو دا د خوده و په اویا پیری قهر دی الله نه به معافي غواړو هر بدیدار هر دشمندار بعضی دشمندار باندې دا الله طرف نه ازمیخت راغلی او چاله الله سزا ورکي په دې دنیا کې ټول به الله ته متوجي کیږي الله به مسله حل کیږي نه د ناظمان حل کول شي نو مليان غورين ان هذا عدو لك دا شیطان ستا دشمن دی ول زوجک او استاد بیبي دشمن دی فلا يخرجنكما نود نباستا سدوار من الجنه د جنت نا فتشقا کینی بیا وت په مشقت کې پریوزی دل ته پتايار درتا د جنت میوه ملاويږي بیا وکل بکه یوي بکه ترشر بکه په مشقت کې بپرو دي ان لك یقینا استر استاد پار الله تجوع فيها تبنوږي کېږي د جنت کې ولا تعرا او نه به جامو کېږي بجامو کېږي بمنا وانك لا تزمع فيها او تبا تګي کېږي نه په جنت کې ولا تصحى او صاحب ګرمي نه کېږي فوسوس الیه الشیطان نو شیطان وسوسه ور واچولا قال ورته ویل یا آدم او آدم علیہ السلام هل ادلک علی شجره الخلد ایزتا تو خیمدا سی بوټه کدا غینه د خوراک کو نو ته همیشه پاتې کیدونکې شي و ملک نو دا سی بادشاہی لا یبلا چکچری بم زړیږي بنا فاکلا منها نو آدم علیہ السلام او حوا رضی الله عنها دواړو خوراک کو دا بوټی نام فبدت لهما سوآتهما نوخکارش و د دواړو ته د یو بل شرمګاهونه سوآتهما پردادار زیونا دا ترجمه زمون استاد محترم مفتی سید قمر صاحب دامت برکاتهم العالیہ کړی د سوآتهما مسیزواله پښتو کې ترجمه ورا پردادار زیونا وتفقا او دواړه شروع شو لګیا شو
یخسفانی پوری کولی علیهما خپل ځانونو پوری من ورق الجنت پانی د جنت د ونو نه پانی را شکول چې کله دی بی جاموش وو نو هغه پانی ځان پوری کولی سورته اعراف کې مدرته ویلي دي قدرمندو د شیطان چې زمونږ د پلار نیکه دشمن دی لومبنه حمله په آدمیت او په انسانیت باندې په جامو کې شوی دا خويندې مند زمونږ دا خبره اوري برای کرم مهربانیو کوي درخواست گزارش دادي چې ځان له بچولن وسو کړ وسول او رشتہ دارانو له پاکیزه جامې کوي پاکیزه د حیا د بے حیا د جامو نه توبه وباسي توبه وعصى آدم ربه فغوا یا ساتي قدرمند د کم زنانا بدن چې د جامې نه بهر ښکاری په دغه بدن باندې په خبر کې لړمانان لیویږي خو خپل د ځان سره د رحم کی وعصى آدم ربه نافرمانیو کا رستو کو آدم علیہ السلام حکم در رب خپل فغوا نو او خویدو دلته حضرت مفتی صاحب ډېر محتاط ترجمه کړي دا غزستا سو مختار کوم ظاهری طور باندې نافرمانیو کا صورتن دا معصیت ورته ویلو حقیقتا لغزشو د لپاره قاعده د علما په بیګه حسنات الابرار سیئات المقربین ثم اجتباه بیا منتخب کو آدم علیہ السلام ربو خپل رب د دې لغزش نه بعد بیا هم الله پاک مجتبا او ګرځول منتخب فتاب علیه نو الله پاک رحم سره متوجی شو آدم علیہ السلام تا وهدا او پلاره کو قال ویل الله پاک هبتا کو شی دواړه منها د دې ځای جميعا ټول بعضکم لبعض عدو تاسو کې به بعض د بعض دشمنانی تاسو به یو بل سره دشمنان یې فاما یاتی انکم منی هدا پس کچری راشی تاسو زما طرف نه هدایت فمن اتبع هدایا چاچی تابعداریو کا زما د خودل شوی لاری فلا یذلون نو گمراه کیږي ولا یشقا نو تکلیف کې او مشقت کې ورزيږي ومن اعرض عن ذکری او چاچ مخواړو زما د یاد نام زما د قران نا فإن له معيشة ضنكا بشک د تب ملاویږي تنگ جون بډیر لړ تنگ شي تنگ جون بې ونحشره یوم القیامت اعما او د محشر په ورځ باندې به موږ د را پاس او د قیامت په ورځ باندې اعما پستر ګډوند په محشر کې به را وستل شډوند بې قال رب لما حشرتني اعما دې بګیلو کې الله داتا زولډون درا پاس علماء وقد كنت بصيرا او زخ دنیا کې بیناو ما رڼا تیار لیدا لړ جوړ خپل پردې ملي دوه غټ سترګې میوي دا ول زړون شوما قال الله ورته وی کذالک هم دک شان اتت کا آیاتنا راغلی وتا ته زمون آیاتنا فنسیتها نو هغه طاهر کړیو آیاتنا دوه قسم دیو دی کولو کائنات کی دی دا الله د وحدانیت او د قدرت نخي تکوینی آیاتنا ورته وی علما او یو د استاد مخه ته قران مجید د تنزیلی آیات ورته وی دوړه ته مراد کې دیش فنسیتها طاهر کړیو نه دغه کولو کائنات نه د الله د وحدانیت دلیلونه او یری د اخرت لدی تیار او کو نه د تنزیلی آیاتونه وکذالک اليوم تنسون دا شانت تنن هیر کړل شو زموږ د رحمت نام وکذالک نزی من اسرف دا شان من بدل ور کواغه چاته چې د حد نوزی ولم یؤمن بیاات ربه او یقینون کی پایتونو در رب بل باندې په خبرو در رب بل باندې په حکمونو در رب بل باندې ولا عذاب الاخرته او خامخ عذاب د اخرت اشد او زیات سخت دی او ابقا او ډیر باقی پاتې کیدونکې دي افلم یهد لهم آیا دیتا سمجھتا دا خبر ران لا کم اهلکنا چې څومره مونږ هلاک کړي دي قبلهم د دوی نوړان من القرون جماعتونه پیړې يمشون فی مساکنهم غیبت لرات خپل زینو کې د اوسېدو زینو کې بغرزیدل ان فی ذلک لآیات بشکشتر پدې کې ډېر نخي د الله د قدرت د الله د وحدانیت لئولنها عقل ولولا کلمه سبقت من ربک او کچری نوې شوی یو خبره کوم چې د وړاندې نشوي د استاد رب د طرف نام لکان لزاما وخامخا اوس بشوي مډ بیړ اوس به خبره فیصله شوی و
واجل مسمى او کنه وعده مقرره. الله چې د هر قوم د هلاکت د پاره کوم یو ورځ مقرر کړی د کدا د مخکنه په تقدیر کې مقرر شوی نه اوس به ارس سبا شي والله وي. فاصبر نو صبر کوا تزغما محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم زغمل کوا برداشت کوا علی ما یقولون هغه خبرو باندې صبر کوا چې کوم دا کافران مشرکان کوي. وسبح تسبیح بیان وا بحمد ربک سرد خبیان درپل قبل طلوع الشمس مخک د انور را خاتنا وقبل غروب او مخک د انور د ډوبې دونا. یعنی دواړه طرفونه ذکر شو نو دینه مراد دا 24 غنټې 40 غنټې. ومن انا الليل او پس ساعتونو د شپې کې فسبح تسبیح وایا واطراف النهار او د ورځې په حدونو کې لعلک ترضى د پاره چې ته راضي شي. ولا تمدن عینیک او مو وګدا خپل دواړه سترګې لا ما متانا به ازواج منهم هغه ستا چې فائدہ ورکړي د مون پاغه سره قسم قسم لدوینا زهرت الحیات الدنیا رونق د ژوند دنیاوی د کافرو بیلن کروزر او بنگلو ته د هټو بچو ته د ژوند لایف سټایل ته وي مپسخېګا لنفتنهم فیهم چې مونږ ازمیختو کو پدی باندې پدغه سيزونو کې ورزق ربک او روزي در رب سره خیرون ډیر به تر د وابقا او ډیر باقی پاتې کېدون کې دم. وامر اهلک بالصلاه حکم کا خپل د کور خلکو ته د مانځه واصبر علیها په خپلم په منځ قائم وسا. لا نسالک رزقا مونږ روزي ګټل نه غواړو نحنو نرزقک مونږ به روزي درکو تعالی روزي زمونږ په ذمہ باندې ده ته عبادت وکا. والعاقبۃ للتقوا او خیستان جام د پرهیزګار دی. وقالو لولا مشرکان ویل ولی ولولا یاتینا بآیه ولنرولی فرمایشی معجزه من ربه د خپل رب د طرفنا. مشرکان هو قسم قسم معجزې غوښتي کړه چې موږ له دا معجزه راوړه فرمایشی معجزه ولی موږ له راوړي. الله وی اولم تاتهم بینه ما فی الصحف الاولى آیا دې ته نه راغله نخا واضح نخا ما فی الصحف الاولى کوم چې په وړاندینو کتابونو کې وا. ولو ان اهلکناهم بعذاب من قبلهم او کچری مونږه هلاک کړي وي دوی په یو آفت سره د دین وړاندې لقالو ندی بدا بهانه کول بیا ویل ربنا زمونږه خدایا لولا ارسلت الینا رسولا ولدنا رسول مونږ ته یو پیغمبر فنتبع آیاتک نمون بچلی دل استاپایتون باندې من قبل وړاندې لدینا نذل چې مونږ رسوا شو ونخزا او شرمیدو. الله وی کچری دی لما پیغمبر نے ورسول آسمانی کتاب میں نے ورسول دا حجت میں نے تمام کړي دی و بیا دا بهانه کوله چې خدای سو خو بدر علی ګلو بیا منل کنه ودا بانه ختمه ده. قل ورته وایا کل متربص هر یو انتظار کوونکې فتربصون انتظار کوي فستعلمون نظر د چاینده کې بتاو استپتو لګي من اصحاب الصراط السوي چې څوک دې پسم لار باندې و منه تدا او څوک لار مندون کې دې چا لار موندا. بسم الله.